अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीसी क़ुद्वतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जे बहरे लुत्फ़ी ओ अबरे बहारी कुनत ख़ारू समन्ना आबदारी। जे कहानी जूदी ओ बादी ख़ज़ानी कुनत परशी ज़मीन नादुर पेशानी। इलाही गुंचई उम्मीद बुक्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई। बख़ंदान अज़लबी अन गुंच बाग़म वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमाग़म। बिया जामीरी हाकुन शर्मी सारी ज़िसाफ़ो दुर्द पेशारान चिदारी। दुरूद शरीफ पर शौक़ शुरू है। बुज़ुर्गवार किराम, अल्लाह पाक फरमाई दीदी सूरत तलाक़ आतिशतमा सिपारा की। फरमाई वमन यत्तक़िल्लाह शाकिच तक़वा पैदा हुआ फतेर जुमा व भले जुमा त तक़वा ख़बरा मंगोकड़ा। दद पसीना के खौफ खुदा पैदा हो। अल्लाह यद दे तक़वा प बरकत प ज़दता ब बरकत वर्कम। यहूद दे तक़वा प बरकत यजअल लहु मख़रजा। अल्लाह बद दे तक़वा प बरकत पांदे
دلا در پریشانینا رہائی آسان کی. یو برکت تقوا دا دی چې د ټولې پریشانۍ به په اطمینان بدلیږي. د الله وعده ده. یجعل له مخرجا، چې کله په مسلمان کې تقوا پیدا شوه، خوف خدا، نو دل به الله پاکو د هرې پریشانۍ نه لار د رهایۍ راوباسي. او دویم ټکی دا دی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، او د ته رزق ورکوي، یعنی د ده ضروریات زندگی به پوره کوي. ضروریات زندگی به الله پوره کوي. وَإِن لَمْ يَحْتَسِبُ، د ده په ګمان کې به هم نه راځي چې ما سره به د دې ځای نه امداد وشي. بس ځان کې وروره موږ او تاسو له پکار دي تقوا پیدا کول پکار دي. خوف خدا، یره د خدای. نو یو به ستا ټول مشکلات آسان کی. د خدای وعده ده د کانې کرخه به نوار شي او دا نه نوارېږي. مشکلات به الله ټول آسان کی. څوک چې دا دوا کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. یو دا دوا کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. او دویمه دا دوا کوي تجربې ته رسېدلې ضروره. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. دا دو دواګانې قسم د تخرمه چې تا په مخې ته به یو مشکله مسله راشي چې ګورې هغه به حل شي. دې دوا کې دا برکت دی. دواګانو کې چې کم کمال دی بس هغه د لویو خلکو نه تپوس وکړه، عالمانو نه. یو دوا د زه پېشمني ما دویمه ټول عمر د الله په توفیق موږ هېڅ هم نه یو. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم
مساکین و یا ارحم الراحمین 5 دواګانې دي. دا جناب محمد رسول الله فاطمی بیبي ته ښودلي دي. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. بیت الله مبارک کې ما سره یو ملګری یو 2 کاله کېږي، هغوی چې د قرآن شریف ختم په 20مه شپه خلاصوي، نو هغوی دعاګانې زموږ په شان نه کوي، خود یې په مانځه کې کوي. یقین په خدای وکړه، هغه زلمی و ما ته دلته مخکې ودرېږې، زه دلته ودرېږم. وی دې دوا کې به څنګه ودرېږو؟ مې ته پرېږده. هغه عالم و، لوی مدرس عالم، دوا یې شروع کړه، من الجنة والناس نه وروسته شروع کړه، او دوا په ولاړه لاسونه هم پکې اوچت کړي. عربو کې دواګانې ډېرې دي، بل پکې روجي ډېرې دي. یاره د دې اختر په مانځه کې ما دا 6 روجي بیان کړي وي. زمونږ د هلکانو ټول ونیوې، ټولو صیبه اوس هم لا پکې د چا روجي دي. او دا لا څه کې دی، اول روژه اوس ماښام کې سبق وایم، روژه په خولي د ماښام سبق ته هم ناستو. دلته ملګري ما سره خدای ډېر ښکلي پیدا کړ. بس دوا یې شروع کړه، ما مخکې دا ختم نړوان دی، اخري 2 رکعتونه مخکې دا دوا ما وکړه. زما ملګري مخکې کېناستو، بیا په ناسته ستړي شو، داسې دوا وه، بیا ګرځېده را ګرځېده، کله اخوا کله دې خوا، آخر کې سم لاسته. قسم په خدای د دې دوا برکت دی، او زه د دقې دوا په برکت دا 3 ګنټې دوا شوې ده، زه پکې ولاړو. په دې وظیفو کې ډېر لوی کمال پروت دی جي. دا داسې ما تا ته وی چې دقه وایه، زمونږ په تجربه وشوه، د مشکل نه مشکل خبره به راشي، او چې ګوري الله بیا اسانه، د مشکل نه مشکل خبره به راشي، چې ګوري الله بیا اسانه کړي. ته به پېم نشي یا الله دا څنګه چلو شو، ما خدا ګمان نه و، زما خدا ګمان نو چې دا مسله به خدای حل کړي، په داسې ساعت کې به الله حل کړي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې ځان کې تقوا پیدا کول پکار دي. دا الله 2 وعدې دي، یجعل له مخرجا، یو وعده د نوې مشکل نه به تاسو مشکل به راته آسان کړم، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او ستا ضروریات زندگی به پوره کوم، تا ته به رزق در کوم د هغه ځای نه چې ستا په ګمان کې به نه راځي. یو غټ تفسیر کې راغلی دی چې د دې آیات شان نزول
یو صحابی مبارک دے رسول اللہ مبارک تراغی دا صحابی نم دے عوف ابن مالک اشجعی حدیث مبارک تھی عوف ابن مالک اشجعی رسول اللہ تبیوی دا خدای پیغمبر زما و زما دا ٹبر پشریک یوزوی و سالم آغا شیبا کافرو قیدی کردے دے دا خدای پیغمبر منگا سترکو کو سوکو دا خدای پیغمبر خدای و رسول سوئی سوکو وی نبی علیہ السلام بتوی اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله دا لا حول ولا قوة الا بالله دیر وایه دواړه ورته تکړه شی وایه دا سمه وظیفه ده لا حول نشتری ګرځېدل د ګناه نه دا دوه جملې دي یوه نه ده دا الا بالله به دوه کرتې به یو کرتې به نه وای لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله دا گناہ نه چې ته بچ کېږي د خدای په حفاظت او په عصمت به بچ کېږي لا حول ولا قوة بیا هغه جمله راوړه او نشته دی طاقت په عبادت باندې او په طاعت باندې الا بالله الا بتوفیق الله دا دو جملې دي ترکیب په اعتبار مگر په توفیق ته خدای دی عبادت تر څوک نشي کولی دا توفیق ته خدای غواړي د شپې الله څوک نه راپاسي د شپې مانځه ته الله پاک هغه څوک راپاسي چې هغه خوښ وي مصدقه دې ډېره ده نور څه کوي چې د شپې مانځه ته راپاسولي نو د خدای خوښ نور څه کوي من خو د خدای مینه غواړم نصار مونږ خو درکنار کا خو یو پرت شی دی چې تهجد کوي نو هغه بیا د سهار مونځ هم کوي او ډېر کسان شته چې د سهار مونځ نه کوي موږ دلته ولاړ یو دا څونه لویه مدرسه د دنیا خلک پکې راځي د سهار یې بس موږ یو صف ولاړ یو نن مې چې کتل بس یو صف دا دومره لوی یال علاقه ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې توفیق د خدای بغواړي هغه د سالم صاحب پلار عوف ابن مالک اشجعی دا غمور صاحب دا کلمه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله زه دلته ناست وم داسې چې ځان له ناست یم د مازدیګر کې یو ټیم کې ملاوېږم بس بیا دا جون دونه نه دی خو بعضې مسله ضروري بس یو زنانه او نارینه راغی او جړلې زړه مې پرې وسوځېدم
ما ته وی زوی زمونږ دشمن موتلی دی چې څه چل به ورسره کړي موږ ته دا پته نه لګي چې مړ دی که جم دی دی دې زمانې کې خو غاصبان دي موږ ته دا پته نه لګي چې مړ دی که جم دی دی ما ته وی د خدای بنده موږ ته څه وښیه مې ښه ما دعوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سار لزب اقزه ناستم د شپې په ټیم کې هغه هلک د دشمنانو راغلی شو څه چې دي د الله په دین کې دي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله دا وایا چې خدای پاک تاسو سره که خیر څه کوي دې ټیم کې خو ډېره مینه کوي ځکه دا هر څوک نشي ویلی د پیر شباخ بابا جی صاحب مبارک یو موریدو ماسخوتن مونځ چې به وشو هغه ټیم کې د صاحب په ځیب کې کټونه نو یو کټ پیماله پیدا کوو هغوی ته به وي موري صاحب یو کټ پیدا کړي مې صاحب بس خو خیر ما سره به چې څوک ملګري وه هغه به هم پیدا کړو دا هغه ټیم و چې هلته څه چې هم نه وه مونږ به چې مازدیګر کې څکله نو بیا به هوټل ته راووتو هوټل هملته نو سړي نه به هم پی واخیستل چیني او چای به هم پکې واچول هغه به وخوټ کوله بیا به مسکله شپږ اته پیالې به مسکلې دغه ټیم د ځوانۍ ټیم دا د صاحب مبارک پیر شباق بابا مې صاحب قدس الله سره دا هغه د مریدو ماسخوتن مونځ به یې وکړه داسې به یې کې نیت به یې وکړو د دې الله 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 لا اله الا الله د دې نیت دی فیض میں آیت آزادی کی بامن است و باہر ذرات ذرات ممکنات بہمان شان کی مراد است و تعالی منشأ ولایت صغراست مورد پیج لطیفہ قلب من است سے بیکڑے اللہ سر بے حقت کو او اللہ 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 سخ کل مزدہ کئی چیتا سڑیو بالکار نہیں او داوئی خصوص کو گرانی دا دا سڑی حیازی سخت گرانی دا عمرانی چی دی چی دا مشر شوی دی نو دا خیر تم مکو دا منگل اللہ پا دا عذاب را کئی واسه ابلغ معقار کې وکتل چې ملایان مچ خطبه وی نو دا با د حکومت مطابق خطبه وی ما دا کوم ملای ده الکه زدا سي ملای مچ د عمرانی نو یریدم دا ما سره چې دا دنیا ده یو واس کمه وکړو بیا نه یې ګوري او مونږ وایو رب دغه نکو نو ما دا ویلو یو ځای کې دی روژه کې د قرآن شریف ختمون ما د ده پټو چې په کوم ځای ووینې که نه نو دا ورته خدای دې تباه کا خدای دې تباه کا خدای دې تباه کا نو چې څومره ډېر دي وي نو الله به درله ډېر ثواب درکړي راځه یو راته وی بیت الله ته تللی مې دا خبره ده د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته لیکن خر به حاجي نشي په طواف دی کې څه دي هغه دقه چې دي د بیت الله ورې ورته لرې کړي دي مې دا څه خبره ابو جهل هم بیت الله ته تللی دی دا څه خبره ده ابو لهب هم تللی دی بلکې د هغوی په لاس کې دا بسو دا مشکلات منگ ته جوړ شوي دي زمونږ د لاسه منګ یو سړی مشر کو بس خپل پښتانه خلک علما چې ستا خیر خوا دي هغه ټول منګ وروسته وغورځول هغوی دونه بې غیرته ګورې نه دي هغوی داسې نه دي ګورې زه سیاسي سړی نه یم لیکن دا خو دیني خبره ضروره
ما ستاسو خدمت کې عرض کو مور پلار یې په دې وظیفه شروع کړه هماغه د هغوی په سهار له باندې زوی راغی لا حول ولا قوة یې په سوونو ویلو ما څونه مو ویلې په سوونو ویلې دي بس بیا په هغه وخت راغی زوی یې ځان سره راوستل ما ته یې ویل استاد تعالی څه درکړو مې ما له یې څه مه راکوې ما له څه مه راکوې زه بس خدای دې دا زوی مبارک چې راغی دا وظیفې شروع کړې زه کوشش کوم کنه چې یو مسئلې شروع کړم نو زما دا کوشش وي چې زه په مسلمان ورور پوه کړم نو خامخا په ټیم لګي په یوه مسله باندې عموم ټیم پې لګېږي بس هغه دوی چې دا شروع کړه لا حول ولا قوة الا ډېر وایه دې شروع کړو مشکلاتو کې وایه بس یا دا هغه دشمن کافر چې دی سالم صاحب مبارک هغه هم صحابي دی هغه قید کړي وو آیې د لا حول ولا قوة الا بالله په برکت سره د هغه نه اتکړی پرېوتې په خپله پرېوتې هغه سلو کسانو هم نشوې لرکولی دا لا حول ولا قوة الا بالله لرکولی شي بس اتکړی ته لاړې بیړې میړې ته لاړې پرېوتې بس دې راپاسېده هلته یو اوښ و په اوښ باندې راسور شو بس راویې شړ او چې ویې کتل هلته کې یو د اوښانو یو لویه رمه وه او ګډې بیزې وې بس هغه یې په ځان پسې یې کړې په سوونو اوښان او په سوونو ګډې بیزې هغه صاحب راوسته د شپې په ټیم کې مور او پلار یو مقصې پریشانې دي دروازې وډبوله وی بابا ورلکه وی څوک یې لکه وی نه سالم وی ښه وی څنګه چل وشو چې وی کتل د اوښانو دا ګډې بیزې دا ولاړ دي وی بچه دا وی هغه اتکړی زمانه خدای پرې وغورځولې وی ښه موږ ته رسول الله وظیفه ښودلې وه دا د هغې برکت و او وی چې صاحبه د اوښان هلته کې ولاړو بس ما را روان کړه په دې یو راسور شمه د نورو پړي مې وتړلې او به دا ګډې بیزې هم نه پسې را روانې شو خدای ورپسې را روانې کړې رسول الله وی ښه بچه ته کښېنه بس زه رسول الله ته ورځم پلار یې وی بچه ته کښېنه زه رسول الله ته ورځم چې دا شی زموږ دپاره څنګه دی رسول الله ته لاړې چې صاحب ډېر اوښان او ګډې بیزې راوستلې دوی مې او هغه صحیح سالم راغی ورته وی دا مال څنګه دی رسول الله ورته وی د مور پې دی خدای پاک مالدارم کو دا دومره مال ولا خدای ورکو چې بیا د ده د زندګۍ دپاره کافي و یا الله موږ ته هم په دې مسلو باندې عمل راکړي او خدای ته د ټولو مشکلاتو نه مساتې او ټول مشکلات آسان کړي خبره ختمه نه شوه انشاءالله بیا به کوو کوشش به هغه وکړه واخر دعوانا صلی